إن الله يضل د قرآن کریم زده کړو ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د میدان وردګو چک ولسوالۍ انبوخاک سیمه کې د ولسي وګړو له لوري د قرآن کریم حفظ او حسن قرائت سیالۍ ترسره شوې چې په دغه سیالیو کې د یو شمېر ولسوالیو څخه له 50 زیاتو حافظانو ګډون درلود. په دوی کې خو تقریبا د چک ولسوالۍ د جلګې د جغتو د سید آباد ولسوالیو حافظانو زموږ سره کامل الحفظ ګډون کړی دی تقریبا د 50 نه زیاتو کسانو. اول نمره دپاره کمپیوټر دی، لپټاپ کمپیوټر دی، دویم نمره دپاره بایسکل دی او د دریم نمره دپاره قلمي قرآن کریم دی. تیر کال هم یو وار دغسې کړې، بیا هم په دغه روژه کې وکوله او د آینده دپاره هم زموږ همدغه نیت دی چې انشاءالله دا سیالۍ به دوامداره کوو، همدغسې ترقي ورکوو انشاءالله. د دغه سیالیو ګډونوال وایي چې دا ډول سیالۍ ورته ډېرې ګټورې او په دې سره به ډېری ځوانان د قرآن کریم زده کړو او حفظ تلا وهڅول شي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دا ډول سیالۍ زیاتې په لاره واچوي. دا په موږ باندې یو ډیر مثبت تغییر راولي. موږ دا رقم سیالۍ نه ډیر راضي یو او دا یو تشویق دی د موږ دپاره د ولس د اوسیدونکو ماشومانو دپاره چې وکولی شي په آینده کې ښه لاسته راوړي او دغه د قرآن کریم یو خدمت دی. زه خپله دلته استادانو 3 سواله باندې وکړل، په یو سوال کې غلط شوم او 2 نور مې ورته وکړل. اوس مې د ځان څه دا چورت ویل او په ذهن کې مې دا راوستل چې کال ته باید زه نور هم ځان تکړه کړم. د یادې سیالۍ په لاره اچوونکي وایي چې دا ډول سیالۍ یې وړاندې هم په لاره اچولې وې او د راتلونکي لپاره بیا هم ورته پلان لري.